سلام علیکم ورور خی اندېښمن راته ښکاري خیرات خو به ان شاء الله والا ورور تا نه څه پټه کړم ډېر زیات تنګ شوی یم ژوند را باندې ډېر تنګ شوی کله کله مې بیخي ځان وژنې ته زړه کېږي تر اروپا پورې لاړم خو خوشحالي مې ونه لیدله بیخي په تنګ شوی یم دا څه حالت دی غریبي فقر بیخي کله کله غواړم د انسانان نه بیخي لرې شم تنها یو ځای کې کښېنم چې هېڅ څوک نه وي نه مې کورنۍ نه خپلوان نه دا خلک نه دا ښار نه دا بازار تنها ناست یم بس هماغه تیارو کې ناست یم او نور څوک نه دا څه حالت دی کله کله وایم ځان ووژنم کله وایم غره نه ټوپ کړم کله وایم سیند ته ځان ودانګم کله وایم بس موټر همداسې میپر نه وغورځوم نه خدای دې نه کړي داسې مه وایه ځان وژل ډېره سخته خبره ده یو مسلمان دپاره هېڅکله جواز نه لري چې دا دومره حد ته ورسېږي چې خدای مه کړه د ځان وژنې فکر وکړي چا نه دې مرسته غوښتې ډېرو ملګرو څنګ کې لاړم دوستان ملګري انډیوالان خپلوان خو هېڅ فایده یې ونه کړه پوهېږې اصلي ستونزه همدې ځای کې ده تا د مرستې اصلي مرجع غلطه کړې ده ته خلکو ته ورغلی خو کله د الله تعالی مرسته نه ده غوښتې الله تعالی په خپل قرآن کریم کې موږ تاسو مسلمانان ته وایي چې یا ایها الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاة اے مؤمنانو په لمونځ او په صبر باندې الله تعالی مرسته وغواړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه راځي چې کله به یو امر اندېښمن کو کوم جنجال به ورته پیدا شو یا به ستونزه ورته سملاسي به لمونځ طرف ته رجوع کوله لمونځ به یې کوله الله تعالی به یې مرسته غوښتله ما ته ولې دا کار نه کوو کېدای شي خلک تاسو سره مرسته ونه کړي دوی خپل په ستونزو کې ګیر وي خو موتا باید اصلي مرجع ته ورشو کله چې زما استاد لپاره د دنیا یو دروازه تړل کیږي د اسمان دروازې درته پرانستل کیږي کېدای شي الله تعالی غواړي چې داسې حالت د باندې راولي چې ساغک په خپل واوري خو زه ته د دې په ځای چې الله تعالی ته ورشو زو بندگانو نه مرسته غواړو سملاسي هم دا اوس لاړ شه 2 رکعته نفل وکړه خو داس وکړه بیا نفل وکړه او الله تعالی مرسته وغواړه نه هغه خزانه دومره لوی دي چې که هر څه ته وغواړي حتی د چپلې هغه بند چې ته غواړي هم الله تعالی ته درکې دا خزانو کې هیڅ کمی نشته هیڅ پنه کمیږي نو ولې رجوع نه کوي ورته ان شاء الله رسونزه به اسانه شي او الله تعالی به درته هر رسونزه اسانه کړي الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب که تاسو هم ستونزې لرئ تشویشونه لرئ د ژوند بیزاره شوي یاست الله تعالی ته رجوع وکړئ کله چې د ځمکې یوه دروازه ستاسې پر مخ تړل کېږي حتما د اسمان یوه دروازه ستاسې پر وړاندې اقبل صلاتي